زمونږ د زمانې د علماو او د هغې فرق زمونږ زمانه کې یو عالم یو مولوي صاحب هغه به یو خبره وکړي به غلطه وي خطا وي بیا به پې کلک ولاړ کله به وایي نه دا چې زمونږ مسلک دی نه جي به زمونږ مشرانو داسې ویل هلکه خبره غلطه ده هلکه خبره د قرآن او حدیث خلاف ده بل طرف ته د دې پر رد کې د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث نه به زمونږ مشران زمونږ نه په حدیث ښه پوهېدل که دا حدیث ورته داسې سپک ښکاري دا د خپل مشر خبرې پرېښودو ته تیار چې تا خو زموږ مشر ویلي نو څنګه اوس زه د مشر خبره پرېږدم او حدیث واخلم سبحان الله دا ستا په زړه کې د نبي علیه السلام احترام د دعوو وخت چې راشي او د نعتونو ټایم چې راشي بیا خو ګوتې ښکلی قربانې د نامې نه او زارې د نامې نه او چې حدیث یې راشي نه 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 جي بیا ورته منلو ته دې تیار نه دی ولې چې د مولوي صاحب خبره ډېره اوچته ده که نه د ده د مشرانو د ده تنظیم د ده د پارټۍ د ده د مسلک او خصوصا بیخي ډېره غټه خبره ده که نه او د نبي صلی الله علیه وسلم حدیث او خبره چې په صحیح سند را رسېدله هغې ته دې تیار نه دا د صحابه کرامو طریقه نه صحابه کرام رضی الله عنهم هغې به کله کله په خپل اجتهاد باندې یو فتوا ورکړله یو مسله به یې بیانه کړه او یو مجتهد چې په خپل اجتهاد کې خطا شي الله تعالی ورته څه ورکوي بیا یو اجر ورکوي هغه ته خو بیا هم یو اجر دی ځکه هغه ته یا دلیل راسېدلی نه دی یا و خو ذهن یې هغه ټیم ووته یا د هغه په فهم کې داسې خبره راغله داسې فهم کړله